انسانان او بهرني دښمنان. انساني نسل له کومو ګواښونو سره مخ شوی او مخ کیدونکی دی؟ انسانان د تاریخ په اوږدو کې له بېلابېلو دښمنیو سره مخ شوي دي او په راتلونکي کې هم له بېلابېلو دښمنیو سره مخ کیدونکي دي چې باید ورته چمتو اوسي. لومړني انسانان چې زیاتره وخت به یې په ځنګلونو کې د ښکار په لټه کې تېرول، نو د دوی بهرني دښمنان هم ټول د ځنګلونو لوی لوی وحشي حیوانات وو چې د ځینو پوهانو په نظر د انسانانو دا بهرني دښمنان د دې لامل شو ترڅو انسانان له هغوی څخه د ځان ساتنې په موخه څو نفري ډلې جوړې کړي چې وروسته بیا د پیژندګلوۍ انقلاب د رامنځته کېدو لامل شو. کله چې انسانانو لویې ټولنې جوړې کړې، نو له یو ډول بهرنیو دښمنانو څخه یې ځانونه وساتل، خو بیا وخت په وخت د انسانانو لپاره بېلابېلې ناروغۍ د دې لامل کېدې چې انسانان به یې په مقابله کې پاتې راتلل او په میلیونونو انسانان او ټولنې به یې له منځه وړې. دې ډول ناروغیو ته به وبا ویل کېده چې کله به په کومه سیمه کې خپره شوه، نو په میلیونونو انسانان به یې ووژل. دا وباوې د انسانانو په مقابل کې تر اوسه لا شته چې کرونا یې ښه مثال دی. نو ویلی شو چې کرونا د انسانانو یو بهرنی دښمن دی او باید په ګډه د دې بهرني دښمن دفاع وکړي. معمولا کله چې یوه ډله انسانان له بهرنیو دښمنانو سره مخ کیږي، نو هغه وخت اسانه بریالي کیدای شي کله چې خپل داخلي اختلافات پرېږدي او په ګډه یې په وړاندې مبارزې وکړي. خو د ساینس پوهانو په نظر چې د بهرنیو دښمنانو یو ډول لا پاتې دی چې ښایي زموږ راتلونکي نسلونه ورسره مخ شي. د بریټانیا مشهور فزیک پوه او کهکشان پیژندونکی سټیفن هاوکینګ وایي فضا ته باید د فضایي څېړنو په موخه سیګنالونه ونه لیږدول شي، ځکه د ده په خبره چې ښایي په فضا کې نور ژوندي موجودات په ځمکه کې زموږ له اوسېدو څخه خبر شي او زموږ نسل د له منځه وړلو په موخه راپسې راشي. دی زیاتوي چې ښایي په فضا کې نور اوسېدونکي سوله غوښتونکي نه وي، نو که کومه پیښه رامنځته شي موږ ورسره د مقابلې توان نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې هاوکینګ د یوې بلې نظریې له مخې وایي انسانان یوازې 1000 کاله نور وخت لري ترڅو په ځمکه کې ژوند وکړي. د ده په خبره چې تر راتلونکي 1000 کلونو پورې به د ځمکې اقلیم او حرارت درجه تغییر وکړي او دا به د انسانانو د نسل د له منځه وړلو لامل شي. نوموړی زیاتوي که انسانان غواړي چې نسل یې په میلیونونو کاله نور هم پاتې شي، نو باید په فضا کې د ځان لپاره بله مناسبه سیاره پیدا کړي. زیاتره ساینس پوهان په دې نظر دي چې د انسانانو ترمنځ که هر څومره لوی اختلافات هم رامنځته شي، خو بیا هم د انساني نسل د له منځه تللو لامل نه کیږي. خو که له بهرنیو دښمنانو سره په یووالي مقابله ونه کړو، نو ښایي هغوی زموږ نسل له منځه یوسي. نو له بهرني دښمن سره باید په ګډه مبارزه وشي ترڅو نړۍ او انسانان زیانمن نه کړي. خو د اټومي بمونو کشف هم یو لوی ګواښ دی، ځکه اټومي وسلې ډېر قوت لري او که دریمه نړیواله جګړه رامنځته کیږي دا ښایي اټومي جګړه وي او د انسانانو لپاره به بد خبر وي.